قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. الله تعالی فرمایي انسان زما په مخلوق کې د ټولو څخه افضل، د ټولو څخه ښایسته خوبصورت مخلوق. صرف صورت اعتبار سره نه، په فضیلت باندې بهتری په وجه هم انسان ته الله رب العالمین په نور ټول مخلوق باندې فضیلت ورکړي. کله چې انسان دیندار شي، الله حکم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت باندې په دین اسلام باندې عمل کوي، نو دا انسان بیا د تمام کائنات افضل ترین مخلوق دی. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي وفضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. کله چې انسان د دین په لار روان وي، الله رب العالمین وایي دې انسان ته ما په ټول مخلوق باندې فضیلت ورکړي. انسان جسمانی لحاظ سره هم الله رب العالمین د ټول مخلوق څخه خوبصورت، شایسته او جمیل جوړ کړي، حسین او جمیل دي. او د اخلاق په اعتبار، اعمال په اعتبار هم انسان چې کله اعمال لري، ایمان لري، اعمال کی دا الله رب العالمین ته ډیر قریب دي، په الله ګران دي. الله رب العالمین په ټول کائنات باندې افضل بلري. خداغه انسان چې کله د الله رب العالمین نافرمانی شروع کی، خواهشات او زندگی تیری، چې څه په خوله ورلل هغه وای، چې څه په مخ ورلو هغه عمل کی، حلال حرام ته نه ګوري، جائز ناجائز ته نه ګوري، دین او بيدینی ته نه ګوري، مردار او پاک ناپاک ته نه ګوري، د اسلام حکم د کفر د امتیاز د سره نه وي، د نفس بندوي، نفس او خواهشات زړه چې څورته ویل هغه کوي، د داسي د الله د دین خیال نه ساتي. د دې انسان باره کې الله رب العالمین بیا عجیبه انداز خپل کړی دی. الله تعالی فرمایي ثم رددناه اسفل سافلین. کله چې انسان زما د حکم او زما د پیغمبر لار پریږدي، الله تعالی وایي دې انسان انجام به اسفل سافلین کوم. اسفل سافلین علما مفسرین لیکي جهنم کی یو وادي ده چې روزانه جهنم د هغه وادي او دغه شلې سره خطرناکه الله رب العالمین پیدا کړی ده په جهنم کې. جهنم روزانه دغه سپنا غواړي. الله تعالی فرمایي کله چې انسان، کله چې مسلمان، کله چې انسان زما د حکم او زما د محمد صلی الله علیه وسلم، زما د پیغمبر د سنت خلاف عمل شروع کی، زما دین نظر انداز کی، د دنیا خواهشات هغه باندې عمل کی رواني، الله رب العالمین و دا انسان چې کله راسي بیا اسفل سافلین ته اچوم، جهنم لاندې کنجې ته غورځوم. ولی د انسان د زندگی مقصد دنیا جوړه، انسان د اسلام د پټلی او لارې سوا وشت، بیا د دې انسان زندگی دنیا هم آخرت هم برباد دی او تباه دی. کم انسان چې د الله حکم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هدایات مطابق زندگی نه کوي، بس چې په خوله سورلل هغه وای، چې په زړه څرالو هغه کوي، چې په عمل باندې سورلو هغه کوي. الله رب العالمین فرمایي داسې انسانان بیا د حیواناتو څخه هم بدتر دي. الله تعالی قرآن کې فرمایي اولئک کالانعام بل هم اضل. دا حیوانان دي بلکې تر حیوانانو لا هم ډیر زیات گمراه. په دې وجه علما مفسرین لیکي چې هر انسان د انسان مثال دی د درخت. انسان لکه درخت په خپل میوه باندې پیژندل کیږي چې دا د پلانی شي درخت ده، د میوې څخه معلومیږي، انارو درخت ده، انګورو درخت ده، سیبو درخت ده، زردالو، شفتالو، مالټا، کینو، د چیش درخت ده. ټول درخت د خپل میوې څخه پیژندل کیږي. انسان د خپل کردار څخه پیژندل کیږي، انسان د خپل عمل څخه پیژندل کیږي. انسان عمل هغه ښکارای دی، انسان کردار، د انسان اخلاق، د انسان رفتار او گفتار، دا د انسان اندرونی کیفیت معلومی چې ایمان ستا کیا. او ځینې علما فرمایي چې د انسان او د حیوان د دې دواړو یو مشترک صفات دي. ځینې حیوانان داسې دي چې هغه خالص فایده والی، نقصان نه رسي، لکه مثلا غوا، ګامیشه، اوزه، میږ، دا پسونه سو، دا انسان ته سراسر ګټه رسي، نقصان نه رسي. شیدې ورکي ان تر دې چې د هغه پچې او ګوبر لا انسان ته کارآمد وي.
نو انسان کم انسان چې صفات والای هغه داسې دی لکه دا حیوان. او ځینې حیوانان بیا داسې دي چې هغه د سوارلی کار کوي، لکه مثلا آس سولو، بوده سولو، اوښ سولو، دا د سوارلی کار له مو سره کوي. او استعمال غوښم د ځینو خوړلی سي لکه د اوښ د غوایې، او ځینې بیا دي مځکه ماتوي لکه غویې. نو ځینې حیوانان دا ترا ځینې انسانان هغه څه صفات لري، ښه صفات لري، هغه صفات بیا قابل قدر وي، الله رب العالمین هم دا قدر کوي. او ځینې انسانان داسې دي هغه لکه هغه څیرونکي او درندګان او حیوانان لکه زمری او شیر او لیوان چې پسونه ځله څیري او انسانان ځله څیري. ځینې انسانان دا ترای د نن د یې سره جنګ جګړه، نن د یې سره دعوه، نن د هغه سره دعوه، نن د یې سره سکول هغه ته غورځولې، د یې سره کاڼې او ډبرې غورځولې، پر یې باندې ټکان کړي یا په خنجر والی هغه زخمی کړي. دا د دې انسانانو مثال علما کرام لیکي چې داسې دي لکه هغه لیوه او هغه مزری او هغه سپی چې انسانان ځله څیري. ځینې انسانان بیا داس د سپي غوندې صفات لري، لکه سپی دی هر چاته غاپي، هر چاته او کوي، هر چاته غاپي، په لاره باندې څوک نسي ځین تېرېدی. ځینې سپیان خو ډېر خروړي. نو دا رقم انسانان چې بد اخلاقي، بدګباني، بد زباني، ګویایي زبان او خبرې بدي، نو د دې مثال بیا علما لیکي چې دا د سپي دي. ځکه قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي کم انسان چې د الله د دین سره د اخلاقو سره، اسلامي اخلاقو سره واوښت، بیا د حیوانانو سره بدتر دي. ځینې انسانانو کې بیا دا مزاجي هغه چاته فائدہ خو نسی رسولی، نقصان رسی. د هغه په نقصان کې د مسلمان ته نقصان رسولو کې د ګټه او فائدہ هیڅ نه. لکه د دې مثال علما وایي د مثال د دې لکه مژک چې کور ته رالی، د کور ډوډۍ بورجاني ورزي او آشان ځله څیري خوري، لږ بربادي تباهي ډېره زیاته کوي. ځینې انسانانو په خلکو کې چغلي کوي، په خلکو کې بربادي او بې اتفاقي راولي، خلکو کې جنګونه او خبرې کوي. داسې خبرې وکړي چې دوه مسلمانان به تا سره جوړ کړي، سره رانږدې به وي، او د به دوې درې خبرې داسې زهریله پکې وکړي، هغه به یو د بل جنګ ته تیار سي، او د انسانانو تباهي ډېره زیاته کوي. ځینې د انسانانو مالی نقصان رسوي، دته ګټه دومره نه وي لکه د هغو بیچاره چې نقصان وسي. نو دغه انسانان چې د الله د دین سره لري او حیواني صفات پکې وي، الله رب العالمین وی دا انسانان چې د الله دین، همدردی، انسانیت، اخلاق د پیغمبر دا پکې نه وي، د دې مثال د حیوانانو دی. بلکې الله تعالی فرمایي حیوان لا ځینې حیوانان تر دې بهتره دي. اولئک کالانعام بل هم اضل. دا حیوانان دي، بلکې الله تعالی وی حیوانان هم تر دې ښه دي. په دې وجه علما لیکي چې د انسان د مسلمان د پاره د اسلام او د دینه بعد د اخلاق او معاملاتو کې د ټولو سره غټ او دروند عمل د پیغمبر علیه السلام چې ښوولي دي د انسان اخلاق.